د سندرغاړي خاپري نغمې له خپل پخواني خاوند استاد منګل سره د طلاق نه 20 کاله وروسته له یو بل سره په امریکا کې ملاقات وشو. دا لیدنه څنګه وشوه او څه پکې منځته راغلل او ولې دوی دواړو وروسته له 20 کلونو څخه له یو بل سره د ملاقات تصمیم ونیول، دا او که غواړئ چې د دوی د ملاقات ویډیو هم وګورئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پای پاتې شئ. او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. استاد منګل او د افغانستان ښکلي او خوږوازه سندرغاړي خاپري نغمه چې 40 کاله مخکې د افغانستان په ملي تلویزیون کې له یو بل سره اشنا شول، چې د دوی دغه اشنایي ان دوی تر واده راورسول، چې بیا وروسته یې له یو بل سره نکاح او واده وکړ، چې د دوی دغه ازدواجي زندگی تر ډیره دوام وکړ، چې له بده مرغه بیا وروسته په 2004 کال کې له یو بل څخه لارې جدا کړې، چې د دوی د دغه جدایي په علت کې میرمن نغمې یوازې دومره ویلي دي استاد منګل یو ډېر ښه شخصیت دی، خو هغه خواهشات چې ما ورڅخه لرل نه یې شوی راته پوره کولی، او همدا علت و چې له یو بل څخه مو د ژوندانه لارې جدا کړې. سندرغاړي نغمه 4 اولاد لري چې 2 زامن او 2 لوڼې دي، چې یوه لور یې د افغانستان په مشهوره سندرغاړي شفیق مرید باندې واده شوې ده. میرمن نغمې د استاد منګل څخه د طلاق نه وروسته د مولوي محمد نبی محمدي د زوی سره واده وکړ، چې بیا د استاد منګل او خاپري نغمې له یو بل سره د ملاقات دروازې وتړل شوې او 20 کاله کېدل چې له یو بل سره یې نه ولیدلي. خو اوس یوه ویډیو چې په سوشل میډیا باندې گردش کوي چې پکې ښکاري استاد منګل او خاپري نغمې د طلاق څخه 20 کاله وروسته یو ځل بیا ملاقات وکړ. درنو دوستانو، تاسو د دوی د دغه ملاقات او ویډیو په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.